سلامونه، ستړي مه سئ، وخت مو په خیر، روژه مو په خیر. نو روژه روانه ده، نو فکر کومه نن 5مه ده، نو مازدیګرۍ دې راووتلمه. د دې مسجد سره خو هر وخت زه تېرېږم، داسې نږدې ورته راوستلاست. نو دا وخت ډېر ښایسته خوند کوي، دلته خلک راځي عکسونه ورسره اخلي، ځکه له هاخوا لمر یې ورباندې. نو دا مسجد هم در باندې وینم دغسې له دې ځایه څه تېرېږو ځو، داسې یو ځای موټر دروو، د مازدیګر لمونځ کوو او په پښو باندې یو ګړی قدم و. نو تاسو هم راسره ګرځومه، راځئ. دغه ده، دا نو نن سبا د مشهورو جوماتو څه ده. پر دې چوک باندې هر وخت چې راسې بیروبار خلک ولاړ بس د ټیک ټاکو د فیسبوکو د دې شیانو لپاره عکسونه اخلي. دا لاره نو مخامخ راغلله، له اولې په وادۍ څخه دا لار راغلې ده مستقیم. نو راځئ له خیره سره چې ځو. داسې ورته وګورئ، ماشاءالله داسې چې جوړه شي بیا به نو د دې ښایست بیخي زیات دي. څنګه مسجد د ذکرا ښایسته دی؟ ښه. نو بیا دغه اول پسرلی و، دا وخت یې دغه ګلان هم دننه ډېر ښایسته چمن لري. نو اوس فکر کوم بند دی. مسجد امام اعظم ابي حنیفه ده، نو د امام صاحب په نامه دی. نو زه هم دغسې مخامخ روان یم، هغه مخامخ وینې دا دې ته وایي بنګړۍ فواره. نو دا اوس د بنګړي فوارې په نامه باندې مشهوره دی دا ځای. دې خواته چې دی دغه بحریه کمپلیکس نن سبا جوړیږي، او دغه چې دی فکر کومه ګلکسي په نامه دی، کار ورباندې روان دی. نو دا فکر کومه داسې ویل کېږي چې دغه بلاکونه چې دي دا په انسټالمنټ هم ورکوي. ما چې د دوی څونه اډورټایزمنټ اورېدلی دي، نو ورغلی نه یم، معلومات نه دی ورسره کړی. دغه مرکزي دفتر دی، دا یې نوم. نو نه پوهېږم چې څوک به اوس پکښې کي که یا دغه دی بنګړي فوارې ته راورسېدو. اراده مې ده چې دلته یو ځای موټر ودروم او په پښو یو ګړی قدم ووم. او هم لږ یخه ده، خو لمر ورسره دی، ګزاره ورسره کېږي. دغه دروازه چې هر وخت زه ووینم لکه آیسکریم چې ووینم، بیخي داسې تیز رنګ یې ورکړی دی. دا لاره نو د نساجي خوا څخه راغله، او د کابل کندهار عمومي سړک هم بس دلته نږدې دی. هم به زما په نظر دلته لمونځ وکړو، او هم به یو ګړی داسې ولاړ شو، قدم به ووهو. سمه ده، شوس ټول به شوسو، صحیح دی. دا ځای به زه هم صحیح چې موټر ودروم، ځکه دا داسې مرکزي نقطه ده. دې خواته به ولاړ شو په پښو تر یو ځایه پورې. داسې خوندور لمر دی، نو دغه د واک شپې دي. نو راځئ د خیره سره. داسې به وګرځېږو. نو ډېره صافه ښایسته هوا ده. مسجد خو مې در باندې ولیدی، دغه دی. دلته نو پخوا موږ ډېر راتللو، د روژه مات په وخت کې به مو روژه مات به هم دلې کړی دی څو وارې. ښایسته ښایسته هونډا موټرسایکلان دي، دا نو د دې ډېر مشهوره دي، زورور موټرسایکلان دي. نو چې ډېره ګرمي بیا خلک د دې لاندې کښېني یا باران وریږي. نو مخامخ خو وینئ دغه عمومي دروازه ده، دا یې نوم. دا نو ډېره مشهوره دروازه ده. هر څوک چې بس عینومین ته راسي دلته خامخا راځي، د دې دروازې سره عکسونه اخلي. ګلان یې بیا کرلي دي، وینې زویه؟ د دې یو ځینې ویډیوګانې شته، بیا وروسته دا دونه ښایسته شي دا ګلان. په یاد دي دې؟ د دې په یاد دي. څوک را سره و؟
او هر څوک ورسره وو. دلته تېر کال یې په یاد دي چې هغه ګلانو شان ول. زما وراره و، ورېره زبیر و، تبسم هم راسره ول. نو 2 خیمې د هغه دي او 2 د هغه دي. 4 دانې خیمې دي په دې ساحه کې. نو ماښام مهال چې بیا برق بیا دغه ښایسته غټه فواره ده، دا هم ولګېږي. کره څنګه ځای ته مې راوستې نن؟ د دې اوس هغه په یاد دي، وایي اموږ چې پخوا راغلي وو. نو دا وخت هم یو څو ورځې بعد، اوس لا بیا هم دا ګلان ملان چې دي دا ډېر ښایسته نه دي. یو څو ورځې بعد داسې ښایسته چې دا ځای تک ژړ ګل وي، چارې خواته ګورې. نو نه پوهېږم دا به زه هم جعفریان یي دغه ګل ته. نو تاسو ته به زه د ښکاره کړم که څوک د ګلانو شوقیان وي نو هغو ته معلومېږي. زما په نظر دا به جعفریان وي. نو اخواته بیا یو څه شبۍ هم فکر کوم، دا 1.5 شبۍ هم پکښې کرلې ده. نو ډېر ښایسته خوند کوي. راځئ دغسې تر یو ځایه پورې ځو، زموږ به هم تر دا روژه ماته پورې دا روژه تېره سي او تاسو به هم ساعت راسره تېر سي. نو زما ځینې ویډیوګانې به زه هم د دې ځای یي، که ستاسې په یاد وي. دا ډېره غټه فواره ده. نو دا چې کوم وخت ولګېږي، یعنې په عینو مینه کې تر دې غټه فواره بالا نسته. که هغه بنګړي والا ده هغه هم دغونه غټه نه ده، خو دا ډېره داسې پراخه ده. داسې ورته وګوره. نو ډېر ښایسته خوند کوي چې لګېږي، چې چالانه وي. نو تر دا 2 خیمو پورې به ولاړ شو. له هغه بعده به بیا لمونځ وکړو. لمونځ مو نه ده کړی د مازدیګر. نو بالا دغونه وخت دی د خیره سره چې موږ لمونځونه کوو. چې هر وخت دغه ګلان سره ورسېږي بیا نو دلته وار نه کېږي. داسې حال دا مازدیګری هم هوا برابره سي، هم دا ګلان ټول ورسېږي. نو دغه 2 خیمو راغلو، تقریبا دغو ته راورسېدو. نو اوس خلک کم راځي، یو څه د روژې تاثیر هم دی او عوام په هغه اندازه خوندوره نه ده چې څنګه باید یې. دغه دی دلته یې اوس کري، اوس کري ګلان ټوله به تک ژړ ګل وکري دغه رقم. کم یې ورته دغه ټال ته ښه یو ورځ دې ورولمه، صحیح دی. دغه ټال ته دې ورولمه، دا به ټال پکښې وخورې، صحیح دی ذکره. جمعې په شپه باندې نو ماښام بیا دلته ډېر بیروبار وي. چې د لمر بند سي، داسې یخ سي، لمر ښه خوند کوي. نو چې لمر ښه خوند کوي نو دا معنا چې تر اوسه پورې لا ژمی دی، هوا یخه ده معنا. دغه دی تقریبا غټې دروازې ته راورسېدو. دغه 2 خیمو څخه تقریبا راغلو، موټر مو هغه دی ولاړ دی کې وینئ. عمومي دروازې ته مو ځان راورسوئ. نو تر څو چې بېرته ورې ځان رسوو نو لمونځ به مو وکړو، بالا به کرار د کور خواته حرکت وکړو. ځکه ناوخته دی، دا مازدیګر بیا ژر هم تېرېږي، که څه هم پر سړي باندې یو څه وغمیږي په عین حال کې بېرته ژر تېر شي. اکثره خلک ویني دلته اوس شپږي
دیګ برابروي روژه مات شپږي به یې کړي یا به یې اوس کوي. اوس لا یخ ده، زوم چندانې به خوند نه کوي، دی روژه مات برابروي وینې. نو نه پوهېږم چې پوخ دیګ یې راوړی دی که یا. خلک هم بس د دې ګلانو لپاره راځي. نو دوکاندار هم کرار روژه مات خپل شیان میان سره آماده کوي، ځکه نو دا مازې روژه مات اوسي بالا د دوی سوداوي هم شروع کېږي. دې پلا مې دغه طرف په ونیوی. نو الحمدلله لمونځ مې وکړ. نو یو ګړی دلته کښېناستم، دلته جومات هم ودرېدی. نو اوس مې ساعت وکتی، ټیک 30 دقیقې پاته دي تر روژه ماته پورې. نو کرار به روان سو. راځئ وخیژئ تر څو چې ځان رسو. نو اذان هم راباندې کېږي، کرار په طبیعت به ځو. نو مخامخ راباندې لمر هم دی. نو فکر نه کوم چې تاسو صحیح تصویر ووینئ. خیر دغه سنسیټ ټایم هم خپل ځان ته خوند کوي او خپل ځان ته شوقیان لري. دغه د ګلکسي ټاور، دغه ګلکسي کې ریزیډنس یا ټاور چې دی د هغه دفتر دی. زه دوی ته په فري کې مارکیټینګ کوم، که زه یې پېژنم نه چې دا څوک دي. خیر زه بیا هغه فکر نه کوم چې دغه دی د مسجد سره د لمر لوېدو یا د سنسیټ نظاره. نو چې دا مکمل شي دا مسجد، بیا به زه هم ډېر خوند وکړي، ځکه داسې دی چې ډېر ښه مصارف یې کې کړي دي. نو چې هر چا هم جوړ کړی دی، برخه یې پکښې اخیستی دی، الله دې په هغه دنیا کې دغسې ښایسته کور ورکړي. لمر په دغه وخت دی، بجې هم 5 بجې دي 2:50. څومره ښایسته منظره یې جوړه کړې ده دا لمر. نو اذان ته تقریبا 15 دقیقې پاته دي، نو یو پاو لا پاته دی. هم روژه ده، هم د سنسیټ ننداره کوو. چې موږ کور ته رسېږو بالا به یو 8 دقیقې پاته وي. نو دا دې وکړي چې بس تاسو هم په دا روژه کې پر دا ولاګو خوند را سره اخیستی. نو تر سبا چې فکر کومه 6مه روژه ده، نو ما ته راکړئ اجازه. د الله په امان، ښه وخت.